لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من سر و یبسط له فی رزقه و ينسى له فی اثره فليصل رحمه. څوک چې غواړي زما عمر د سیوا شي او زما رزق د سیوا شي مال او دولت، فليصل رحمه دی د خپل خپلوانو سره سکی ښه سلوک کوي، صله رحمي دی کوي. دا نبی علیہ السلام فرمایل. اوس دا مطلب نه عمر خو چې الله سم مقرر کړی هغه به رزق چې څه دی هغه به هغه او رزق کې برکت او عمر کې برکت مراد دی نه دا سیس براشي. انسان عبادت ته عبادت کې انسان کوي نو بیا په 10 روپیا باندې امکار کوي، او عبادت نه کوي بیا په 1 لک روپیا امکار نه کوي. دا معنی او دا مطلب پوهیږي په دې باندې اسانه خبرې. ازمونګه حسین ما یو تبلیغي حضرت نه خبر اوریدل وړي راجیبه یو عالم هغه کم سړی چې دا چارندام کوي کنه او 10 چارندام او په دې کې وبډېری استعمالي څه اسراف کوي اسراف نو د رزق نه برکت الوزي د بیا په لګو پیسو باندې کار نه کوي. دا ټول مونږ د سکو په خوا باغه لوټي وی کنه کوزي باغې به خلکو چارندام کو ناغه بچرته نی میله ورسیده بس او سګي اوس بمبر افری د شرلار تاسو ګوره بار کنه بل اساسي تیز کی روکی اسی بس دا چې کله دا نه دا رزق کنه بیا سړی ته پته ولګي دا څونه قیمتي چیز دی وب ای سړی چرته لاړ شي بلوچستان ته یا د کراچي هغه پیکو وب دی اوس کی کنه د بیا پته ولګي چې لکه زموږ په شرګړ کې وړي خو به ملاوي الته بزان لا کدي ځان لاړې کراچي ته کنه چرته سوق تلی نو الته بزان لا بیا فلټر وبراله هغه وب سوق نشي تیرولې بس بیکاره الله جل شانو ډیر رحم کړ دی وبو سره ډیر خیال کوي ښا ما ته نشي یاد ما ته خپل ژوندۍ کې ما ته نشي یاد چې زموږ والد صاحب چرته نلکی ته ناست او چارندا مې کړی همیشه ما به لوټر اډه کوله او کمره کې بدن نه او دس کو اسټ ته وزې ول جوړ کړو په کمره کې دن دا علماء کرام دی په زندګۍ کې چې دا برکت دي دونه کنه دا سینی دا مهنت کوي دا مستی نه کوي سوینګ پول کو ټوپونه نه وای هر سوینګ پول خو جدا خبره ده غپ مې ولګو هواي جا سوال دغه مطلب دی خد برکات عبادت کول سلور رکعات عبادت کول جی دا خبره ده دا انتهایی دا جزاء مظاهره ده په دسترخوان باندې پاتې مال یو انسان وکړي. موږ استاد مولانا انتهایی د پاکستان په قابل ترینو مفتیانو کې دی او هغه چې موږ طالبانو داسې دسترخوان به خور دومره حال و دینم تقریبا غټ هغه کې موږ مطام کې به روټه وخړه چې واپس پستو خبران نه طالبان چې به کوم پاتې شي او پټي به راټول کړو یو طرف ته بکې ناستو ځان له یو پلیټ نه غدال مال راټول کړه هغه به وخړ دا قابلیت څه نه ملایي. صحیح ده د اسلام آباد خطابت کو چرته مولانا عبدالعزیز او غازی عبدالرشید ته ملاو شوی اسې نو ملاو شوی دی پلار به او دی پخپل او تر اوسه پورې د طالبان نه کوم ترکاری پاتې شي هغه کوړته وړي نو وسې نه کیږي ځان له کوړته دا مقام او مرتبه اسې نه ملاويږي ښا اړه نشو پاسې دي مونږ له نشو پاسې دي دا تهجد خلا غټه مونږ له نشو پاسې او ډیره غټه مسله ده ښا صحیح ما کله نه کله سړی وي ذکر سوزي پر الله کا زه ته سم داس دفعه تشتا زه ته هم د سار مان جمعنا فورا پس په دا وظیفه وګینې نه کیږي سر جمعنا فورا پس دې بیا مجبورن سکه سار مونږ کوي نا ذکر بیا فائدہ کوي یا نه ساري د مونږ د لپاره کافی دی اوس ادونه قیمتي څه دي زه ولا په دې ټایم کې چې دا کوم کمزوري یا کمزوري ولا راټینګوم چې دا کار کوي بیا به دا طریقې کاری خدي ته حکمت ویل شي شریعت دا کله چې انسان اصول الافتاء وی کنه دین اسلام د پیش کولو دعوت او د قضا چې کوم اصول لغه انسان وی بیا دا خبره هغه ډیره اساني یو انسان هغه سره دا خبره څنګه کوي چې هغه دین اسلام په یو کار باندې عمل وکړي دا واستاو استما یو ګورو خودو څه دا ګور څوک چاته نه خي لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمائے لكن الراسخون لیکن هاغ خلق بلکہ اغا خلق لكن الراسخون چې محکم دي فی العلم په علم کې الراسخون چې مضبوط دي فی العلم په علم کې منهم د دوینا یعنی دی یهودیانو نه منهم د دوینا
والمؤمنون او هغه خلق چې ایمان راوړي والمؤمنون او هغه خلق چې مؤمنان دي یؤمنون دی ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه څه ای نبی علیہ السلام چې تا ته نازل شوي وما انزل من قبلک او هغه چې ستا نه مخکې نازل کړی شوي والمقیمین الصلاة دی قائمون کی دی منز لرا والموتون الزکاة او دی ورکون کی دی زکاة لرا والمؤمنون او دی ایمان راوړون کی دی بالله په الله باندې والیوم الآخر او په آخرت باندې اولئک دغه خلق سنؤتیهم اجرا عظیما زرد چې مونږ به دیتا اجر عظیم ورکو چې جنت ته الله جل شانه فرمایي په دې یهودیانو کې چې کوم علم والا خلق دي هغوی په مخکینی کتابونو ایمان راوړي او په قرآن مجید هم ایمان راوړي او دا صحابه کرام هم داسې دي چې په مخکینی کتابونو هم ایمان دی او په قرآن مجید هم ایمان دی او دوی منځونه هم قایمین د منځ خیال هم ساتي او زکاتونو خیال هم ساتي او په آخرت هم ایمان راوړي په الله هم ایمان راوړي داسې خلکو له الله فرمایي موږ به جنت ورکو مخکې د یهودیانو قباحتونه قبیح اعمال الله جل شانه ذکر کړو چې دا غلط عمل بکو یهودیانو خلق به د الله جل شانه د لار نه منع کول الله دی د سود نه منع کړو سود به خوړو الله دی د پردي حقوق نه منع کړو پردي حقونه به وال الله دین منع کړو چې حلال او حرام موای حرام او حلال موای اغه هم کول الله د ظلم نه منع کړو دي ظلم هم شروع الله جل شانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم الله فرمایل چې دې د ظلم په وجه باندې او دغه قبیح اعمال د وجه په دې باندې دنیا کې ما عذاب مسلط کو چې حرام حلال می په حرام کړو او آخرت کې الله جل شانه فرمای چې دی له بز بیا سخت سزا ورکم دردناک عذاب به ورکم اوس الله جل شانه فرمای چې په دې يهوديانو کې صدا سے خلق مشتا الراسخون فی العلم چې ډېر لوی علما کرام دي په يهودو کې دا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یادې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره ته هجرت وکړو د په انتظار د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی دا د يهوديانو د ټولو نه مضبوط عالم په مدینه منوره کې تعلق د بنو قینقاع سره د بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا درې ډلې د يهوديانو په مدینه منوره کې اوسېدي د تعلق ته بنو قینقاع سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ټول مدینه د يهوديانو په د باندې اعتماد چې د کومه خبره کوله خلک به زمون په اعتماد دي ای په یو علاقه کې داسې یو عالمي چې داغه په علم باندې خلکو ډیر زیات اعتمادي نو چې هغه کو ټول مليان هر څوی خو چې هغه څوی خلک وي دا ټیک ته دا خبر د قشن عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د يهوديانو مضبوط عالم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغی او نبی علیہ السلام لومبه د جمعې مونږ کو په بنو سالم کې او نبی علیہ السلام خطبه وی افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام دا خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبه د جمعې مونږ وی عبد الله ابن سلام سے بهر او دی وورida وی والله انه لقريشي زما دی په الله قسم دی خو اخیری د قریش او پیغمبر دی او راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې لاس کې خود ایمان راوړ نو ډیر يهوديان نور عالمان او غیم را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس کې خود لوی لوی علما الله جل شانو فرمایي چې په دې يهودو کې ډیر خلک مشته چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید ایمان پر راوړ چې دا پیغمبر دی او دا نور يهوديان دی خو عزت کو دی خو د پخوانه د عزت عادت دي اصل کې بعضی کتابونو کې مال دي د تاریخ په کتابونو کې دا خبر مستند ده کنه دار ته پته نشته په تاریخ په کتابونو کې مال دي چې د یوسف علیه السلام پرونو کې یو ورور د اغي يهودانو يهودا دا هغه ورور چې د ټول نه زیات لاس ته یوسف علیه السلام په ظلم کې دو د يهودا هغه ډیر رونه وکنه نفتالی او جاد
روبیل او شمعون او لاوی یهودا ټول نومونه دي یعقوب علیه السلام د بچو نومونه دي بنیامین وغیره. نو وایي چې کله یوسف علیه السلام دغه کوی ته وغورځو هغه لاړو بیا بادشاه شو بیا دوی ټول هغه ته ښکته شو سره د مور او پلاره انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. هغه یوسف علیه السلام د مصر په تخت باندې ناست او مور او پلار او غرونو هغې ټولو ورته سجده وکړه. نو چې سجده د تعظیم وه. نو په دغه وخت کې هم د یوسف علیه السلام دغه ورور یهودا ده وی که نه وایي چې یاد ساته یوسفه ته خو الله کامیاب کړې خو تا زما ضد نه دی لیدلی. زه به داسې کارونه وکړم په خپل زندګۍ کې چې د یعقوب علیه السلام دا ټول نسل به زما په نوم یادېږي ستا په نوم به نه یادېږي. نو څوک هم د یعقوب علیه السلام نسل ته یوسفي نه وایي بلکې یهودي ورته وایي. دا د هغه هغه ضدو نه هغه یهودیانو ته هغه ضد منتقل شوی د هغې زمانې نه. خیر دا خو هسې یو تاریخي خبره وه مې ته ذکر کړه خو دومره خبره وه الله جل شانو فرمایي لکن الراسخون فی العلم دا یهودیان دا صرف یو ړوند تقلید نه کوي ړوند تقلید دی نه کوي بلکې په دې کې څه خلک داسې دي الراسخون فی العلم المستدلون چې هغه خپل دماغونه هم کله ناکله کارلي چې دا زه په غلطه یم که په ټیک یم هسې نه ځي هسې نه ګرځي بلکې سوچ کې لږ د دماغونه کارلي دغه علماو د دماغونه کار واغست نن الله جل شانو صفت وکړو الراسخون فی العلم په دې کې مضبوط علم او علم دي منهم په دې کې په دې یهودیانو کې والمؤمنون او مؤمنان صحابه کرام یؤمنون دی ایمان راوړي بما انزل الیک وما انزل من قبلک په مخکینی کتابونو او په دې قرآن مجید باندې هم والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة دی قایمه مونځ لره او زکات ورکوي والمؤمنون بالله والیوم الاخر او دی ایمان راوړي په الله باندې او په آخرت باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دی له به زه لوی اجر ورکم چې هغه جنت دی. تاسو ته ما ویلي اکثر چې قرآن مجید کې اجر عظیم راشي دې نه جنت مرادي الله فرمایي جنت به وله ورکم. مولانا دا داسې آیت مبارکه دی چې ما له تشریح نه راځي ډېر ګران آیت مبارکه دی. د هغې وجه دا ده چې دې کې یو نحوي بحث دی ډېر غټ او چې هغې نحوي بحث ته څوک خیال نه کوي نو اکثر د هغې ترجمه غلطه وي انتهایی مشکل دی. یو ورځ داسې کار شوی دلته ډېر غټ مفسرین ناسو یو مجلس کې مونږ سره او ډېر لوی لوی خلک ناسو بلکې داسې یو مفسر هم پکې ناسو چې هغه په مخ ته ځمکه باندې د یو مکتبه فکر عالم نه دی پرېښی بلکې د هغه نه تفسیر ویلی او وایي چې ما 22 ځله د قرآن مجید تفسیر ویلی صرف د استادانو نه 22 ځله هغه هم ناسو مشر عالم دی اوس هم راځي زما خواله زما د والد صاحب ډېر قابل شاګرد سپین ږیری دی ډېر ساده مزاج واده هم نه دی کړی بس ځان له یو زندګي ده بس ټول عمر کتاب له ورکړ دومره قابل دی هغه که نه په قرآن مجید کې زموږ والد صاحب به مونږ ته فرمایل وایي په زندګۍ کې چېرته ما تدریس دپاره کتاب نه دی کتلی ما په طالب علمۍ کې دې سبق ویلی دی چې هغه حاشیې م راته په یادو یادې شوي دي نو اوس زه بور کېږم یو کتاب چې دوباره ګورم او ذهانت خو د مولي صاحب ډېر مشهور وی کمپیوټرایز ذهن دی خلکو به وي چې صفه هم ورته په یادو یادوه کرخ هم به ورته په یادو یادوه او مونږ ته به واحد دا مولانا دی زما شاګرد دی ده زه په کتاب کتو مجبوره کړی یم وی دا دومره قابل دی وایي ده زه په کتاب کتو مجبوره کړی یم وایي داسې اعتراض وکړي چېرته مدرسې کې بیا سبق وی که نه دلته شیرګل دارالعلوم ته تللی و نو مفتي تاج زرین صاحب را شړلی و مفتی تاج زرین صاحب ورته ته به زما په درس کې نه کښېنې ولې مفتی تاج زرین صاحب د بیزاوي درس کو بیزاوي تفسیر درس یې کو بس هغه ورته کښېناستو جي وایي زما یو څو سوالونه دي چې سوالونه یې بیا وکړه ایستې د مدرسې نه راوشړو ډېر قابل دی حقیقت دا دی چې هغه کم سوال وکړي نو د هغې جواب په هغې کې بیا کلونه لګي نو هغې هم ناسو ټول ناسو نو ما ورته دا آیت مبارکه مخې ته کېښودو ایاز مولي صاحب دلیم ناسو ایاز مولي صاحب په تفسیر کې پی ایچ ډي کړی دی په تفسیر کې ما ورته وایي چې دا آیت مبارکه
دې ترجمه ماته وکړه، ترجمه ماته وکړه نو ما دا غلطه ده. ماته دې کې څه غلطه او آسان آیت مبارکه لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه. ما ته دقه ذکر ترجمه غلطه وکړه چې والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه. مولانا ما ته وی چې راځي کار دي چې والمقيمين الصلاه دا خو مقیمون پکارو سه ځکه وروسته راغلی والمؤتون الزکاه ټول رفیع حالت ته والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمون الصلاه والمؤتون الزکاه داسې پکارو او المؤمنون بالله د ټولو کې واو راغلی واو دې ته حالت رفعی وي والمؤتون الزکاه والمؤمنون واو راغلی والمقیمین الصلاه حالت نسبی دی جری دی مې دې معنی خو درسته نه والمقیمین الصلاه چې دي قایمون کې منځ لره دا معنی خو ته المقیمون الصلاه کې خیر تاسو به لږ کنفیوز یې په دې کې تاسو په دې نه پوهېږئ دا مولیان ناس دي ته مخه نو ما ته دا تپوسونه وکړو نو ما ته وایي تنویل یې ټپ ورکړو مولي صاحب چې ټول عمر خو ما دې معنی غلطه کړې دا به وایي د قرآن کې څه فرق دي د قرآن کې دي چې د چاپ کې څه غلطي راغلي وایي ته دا وګوره ما پس ټول قرآنونه راوړه چې یاره دا آیت مبارکه داسې دی وایي دا ولې وایي زموږ ذهن ته دا نه دی راغلی چېرته ما دا ای قرآن مجید هغه داسې یو کتاب دی چې وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه ليعلو ولا يعلى عليه ان عليه لطلاوه وان له لحلاوه د دې داسې خوند دی او د دې داسې لاندې جووري چې کله یو کافرو که نه ولید ابن مغیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړو د یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر د دې تلاوت کو نبی اسلام ولاړو دی خدا ولید ابن مغیره تاویږي د تلاوت اوریدو ایر وې زما په خیال چې دا به څه مسلې دا خو عجیبه شانتي کلام دی نبی اسلام مبارک فرمایي انه فکر وقدر دې سوچونه کې او اندازې لګي فقتل كيف قدر دې هلاک شوه څنګه اندازې لګي ثم قتل كيف قدر نو چې دا نبی اسلام په تلاوت کې نبی اسلام خپل تلاوت کو نو د سوچ کو کنه وې دا خو ډېر خطرناک جادوګر دی زړه کې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل په تلاوت کې دا خبيث سړی چې دا وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جادو دی فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر الله فرمایي ساصليه سقر بس جهنم ته گزار کم صبر وکړه نو هغه راغی ابو جهل او زه ډېر زیات متاثر شوم دا سړی خو جادوګر نه دی دا سړی خو ما ته ټیک کوي نو ته اوهو 2000 اثر که پیسې دې پکاري زه به درکم ښځه دې پکاري زه به درکم 2000 نه ان له لحلاوه نبی اسلام چې کوم کلام وې دې خوږواله وان عليه للطلاوه یو غړواله وان اعلاه لمثمر د دې چتواله هغه د میوې ډکو وان اسفله لمغدق او ډېر جووري جرړې دي وانه ليعلو ولا يعلى عليه فالله مې دې قسم چې دینه چوت کلام بل نشته دا داسې کلام دا ډېر چوت کلام دی خاصه خو الله جل شانه فرمایي کل صغیر و کبیر مستطر هر وړوکی او لوی سیس په قرآن مجید کې موجود دی خبره ده چې د انسان چې کوم سوچ ته د انسان چې کوم دماغ دی هغه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ډېر کمزوري معمولی دومره خو نه رسي دومره کار نه کوي دا خو لا محدود سیس دی د انسان دماغ خو محدود دی لا محدود نه دی جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې ټول علم په قرآن کې د هر سیس پکې موجود دی تقاصر عنه أفهام الرجال د انسانانو ذهن دې ته نه رسي دا څونه لوی کلام خبره مې دا کوله چې والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة دا یو انګریز عالمو تاسو ته پته شته چې مونږ په قرآن مجید کې دومره وروسته یو که نه دومره وروسته چې مونږ سوچ هم نشو کولی چې انګریز هم زمونږ نه په قرآن کې ډېر مخکې تللی دی ښه
چې دومره ریسرچ په قرآن کې کړي دومره تحقیقات یې کړي دي چې هغه 25 اعتراضات په قرآن مجید کړي. سو 25 اعتراضات، 25 نحوي غلطیاں یې پکې راستي. یو غلطي پکې وېدا ده والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، یو غلطي دا ښودلې ده. دا لوی غلطیاں دي. خیر دا هغې ټول جوابونه ما لیکلي دي، ډېر مزیدار دي. اعلی خو دلته موږ یو خبره کوو المقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة. په دې کې 2 مذاهب دي. یو مذهب د بصریینو دی چې هغه زموږ نحوي هغه معتمد دی او زموږ اعتماد دی بصریینو د بصرې د خلکو د نحویانو په نحو باندې. هغه دا چې والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة. امام کسائی رحمت الله علیه دا خبره لږه اسانه ده درته کوم. امام کسائی رحمت الله علیه فرمایي چې دا المقیمین الصلاة د دې تعلق ته بما انزل سره دی. مخکې ګوره بما انزل نو با جاره ده او ما د هغې مجرور دی. دغه شان دا با په دې مقیمین باندې داخله ده بالمقیمین الصلاة، یعنې د ایمان راوړونکي خلک دا په کتابونو ایمان راوړي او په هغې چا ایمان راوړي کوم چې مقیمون الصلاة دي، هغه پیغمبران دي. نو مقیمین الصلاة نه پیغمبران مراد دي. صحیح ده. امام کسائی رحمت الله علیه مذهب دی. جی نه لګیا یم. هغه دا اعتراض کړی دی نو ما خو یو جواب وکړو. یو جواب مې دا وکړو چې دې تعلق دا بما انزل سره دی بالمقیمین الصلاة وهم یؤمنون بمقیمین الصلاة، چې دی ایمان راوړي په مقیمون الصلاة باندې. مقیمون الصلاة څوک دي؟ هغه انبیاء کرام دي یا فرشتي دي چې هغه د الله جل شانو عبادت کوي او صحیح عبادت کوي. یا المقیمین نو دا دلته ځکه دا مجرور راغلی المقیمین الصلاة. یا المقیمین الصلاة بصریین وایي چې دا په ځای د مدح واقع شوی دی، په ځای د مدح راغلی دی. او مدح چېرته راشي هلته نسبي. صحیح نسبي. ځکه والمقیمین الصلاة دې کې مدح ده، یعنې دا مونځ کول دا یو صفت دی او مدح ده. نو ځکه الله جل شانه چونکې دا مونځ ډېر لوی عمل و، نو الله جل شانه دې له نسب ورکو، هغې منصوب مني. او بهترین مذهب هم د بصریینو دی. امام کسائی رحمت الله علیه پسې اعتراضات کړي، خو اعتراضات ډېر زیات کمزوري دي. اوس زه یوه رایه پیش کوم په دې کې. صحیح دی. هغه دا چې قرآن مجید دا د عربی ګرامر هغه ټیکسټ بک دی. څه عربي به ته د دې نه زده کې، عربي به ته د دې نه زده کې. ځکه عربیانو دې ته خپلې کونډې په ځمکه لګولې وي. هغه خلک چې هغې ذره برابر صرفي او ادبي او نحوي غلطي نه شوه برداشت کولی، هغې خلکو ته دا قرآن نازل شوی دی. نو هغې نحوه د چا نه زده کړه؟ د قرآن مجید نه. 2 صیغې د په عربو کې استعمالېدې. فعل التعجب چې دی که نه، فعل التعجب 2 صیغې وي. ما افعله وافعل به، ما احسنه واحسن به. دا 2 صیغې وي په عربو کې استعمالېدې د تعجب دپاره. خلک چې به حیران شو ما افعله وافعل به. صحیح ده. الله جل شانه هغې ته یو 3مه صیغه وښوده د تعجب. الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة. دا هغه 3مه صیغه وه چې تعجب دپاره الله استعمال کړه چې عرب د دې نه نو خبر. وما ادراک ما الحاقة ځکه خو هغې خپلې عقیدې خپلې قصیدې راواغستې او ټوکلې ټوکلې کړې چې په سوونو کاله کې د هغې قصیدو چا مقابله نه شوه کولی. د قرآن مخې ته هغه صفر شو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر والله ما هذا قول البشر. دا چا ویلي؟ عربو ویلي. صحیح ده. عبدالله ابن المقفع هغه راغی او د قرآن مقابلې له کفار مکه ورته وي د نبي علیه صلات وسلام دا کوم کلام دی دا جادو دی نعوذ بالله تر دې مقابله وکړه. هغه ته ټیک ته ډېر لوی شاعر و. زه به مقابله وکړم خو زما یو څو شرایط دي. یو شرط مې دا دی چې څومره سهولیات دي د زندګۍ هغه ماله کور ته راوړې، خوراک څښاک هر څیز هغه ماله ما ته برابر کړي. 1 کال کې به زه یو قصیده تیاروم. په 100 کاله کې په 1 کال کې به یو قصیده تیاروم. قصیده یو کلام به تیاروم. هغه کلام به د قرآن مجید مقابله کوي او نبی علیه السلام له به شکست ورکوم. ټول سهولیات راته راکې او څومره د کتابونو او د علم ذخیره ده هغه ماته هلته مهیا او میسر او فراهم کې. زه مقابله وکړم. ټیک ته 1 کال بعد هغه یو پاڼه لیکل وکړه او بیا په سرمن باندې ولیکل او بهر راووتو محلې ته راووتو او په خپله محله کې روان دی. یو کچه کور دی.
د هغې کړکۍ کلاوه د کړکۍ او هلته یو ماشومه ناسته د قرآن مجید تلاوت کوي او افصح الآیت فی القرآن د سورې هود آیت مبارکه چې قرآن مجید د ټول نه فصیح ترین آیت مبارکه دی په دغه وخت کې قسمت ته ګوره عبدالله ابن المقفع په لار روان دی او د هغې ماشومې هغه اواز یې واورېدو او ماشومې وقیل یا ارض ابلعي ماءک هغه ودرېدو په ځای باندې ویا سماء اقلعي راواپس شو وغیض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي دا آیت مبارکه ماشومې تلاوت کو عبدالله ابن المقفع خپل کلام ټوکړې ټوکړې کو د ځمکې ته یې راویشتو وایي زما د یو کال محنت خو د نبي علیه السلام یو آیت وخوړ زه چېرته د قرآن مقابله کولی شم نه رسئ په دې خبرو باندې هغه خلک چې کلامونه ټوکړې ټوکړې امر القیس کلام لیکلی و که نه امر القیس ته په دنیا کې د ټول نه فصیح ترین خلک چې بهترین عربي وایي هغه د یمن خلک دي د یمن خلک زه په مدینه منوره کې ما دا وسیم را سره و یو ځای کې مې سودا کوله یو هلک و ینګ هلک و شهزاده داسې ستا عمر کې و او چېرته راغلی و دوکان یې و بس هغې کې کار کو ما ورسره خبرې شروع کړې سودا مې کوله ما ته وایي ته خو ډېره ښکلې عربي وایې دا دې چېرته زده کړې ما وایي زه ستا دې عربۍ ته ګورم حیران شوم د دونه فصیح عربي وی لګي دونه زبردست لګي او نرم نرم لګي ما ته زه د یمن یم یمنی یم از سټوډنټ یم ما ښه بیا مو ته دنیا فصیح ترین خلک چې دي هغه اهل الیمن دي ډېر خوشحاله شو بیا ما ته وایي چې ته دې سودا سره ریټ لګې بس په هغې ریټ باندې ویې څه ځکه ستا عربي زما خوښه شوه خیر خو د یمن یو بادشاه دی د هغه زوی دی امرؤ القیس پیدا شو د هغې په ګوټۍ کې نه دی په ګوټۍ کې په هغې کې شعر و شاعري لیکلې وه هغې ځان ته عرب وایي نورو خلکو ته عجم وایي عجم چا ته وایي چړاګانو ته ګونګیانو ته وایي دا نور ټولو خلکو له خبرې نه ورځي صرف مونږ له خبرې راځي بس دونه فخر دی په خپله ژبه باندې او د امرؤ القیس پلار د یمن بادشاه او امرؤ القیس هغه 10 کاله عمر ته ورسېدو 10 کالو ته او چېرته یې په خوله شعر رانغې د هغې ماشوم چې به ایله په خبرو پوه شو د خبرو نه مخکې به هغه شعرونه یاد کړي او د 10 کالو ته ورسېدو شعر او شاعري ونه کړه پلار یې وي د یمن بادشاه فوجیان یې راوغوښته زما دا بچی د غر نه اخوا بوځې او ټوکلې ټوکلې کې الالې کې ولې وایي په ده باندې زما شک دی چې دا زما د اینې نه دی پیدا دا زما د اوبو نه دی پیدا ځکه که زما د اوبو نه پیدا دی مونږ خو قدرتي شاعران یو ده خو یو شعر نه دی ویلی هغې هلته بوتلو او د یو غر شاته فوجیانو پسې چړې راویستې تورې راویستې امرؤ القیس ورته وایي ماشوم دی 10 کاله عمر دی وایي قفا ودرېږئ څه کوئ ولې څه چل دی وایي ستا پلار وایي چې یار په تا باندې زمونږ شک دی ته زمونږ د نسبه نه یي ته چېرته د بل چا بچې او مونږ تا وجنو هغه وایي ښه قفا نبکي من ذکرى حبیبي ومنزلي بسقط اللواء بین الدخول فحوملي هغې خپلې تورې او چړۍ کېښودې د هغې ټول عرب شاعرانو هغې واپس راله وایي په الله مې د قسمې پلار ته دغې پوجیانو وایي چې د دنیا بهترین شاعر به د نه جوړېږي ځکه ټول اصول د شعرونو هغه په 2 بیتونو کې درازې کړه قفا نبکي من ذکرى حبیبي ومنزلي بسقط اللواء بین الدخول فحوملي بیا وروسته 90 اشعار قصیدې په دې پسې ولیکلې 90 اشعار د خپل تر د لور صفتې په هغې کې کړی ترى بار الاهرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنزلي یو لویه قصیدې په هغې پسې وي د هغې هم چا مقابله نه شوه کولی واحد قرآن مجید چې نازل شو په خپله هغه هر سره وغورځېده داسې خلک ګرامر به څه نه زده کړو د قرآن مجید نه اوس قرآن مجید داسې وي زموږ ګرامر هم دقه شان ولې الله جل شانو داسې وکړه ځکه یې داسې وکړه چې بعضې مرفوع ذکر کړه بعضې منصوب ذکر کړه د عربیانو مختلف قبایلو نو لهجې مختلفې وي نو بعضې خلکو به یو څیز مرفوع ذکر کو بعضې به منصوب ذکر کو الله د ټولو قبایلو خیال وساتو ځکه نبي علیه السلام وفرمیل انزل القرآن على 7 احرف دا قرآن مجید د 9 قبیلو په لهجه کې الله نازل کړی دی هغه مختلفې لهجې وي دلته الله جل شانو نازل هغه ذکر وایي په دې باندې نور ډېر زیات جوابونه دي په دې باندې ګزار وکړئ ښه والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئک سنؤتیهم أجرا عظیما استغفر الله الذي لا إله إلا هو
دی وایي چې نوکانو کټ کولو نه پس او د یختو کټ کولو نه پس اودس او غسل ماتیږي نه ماتیږي ښه نه ماتیږي په دې سره هېڅ سم نه کېږي او دویم جی او چې ویني نه شي اینه خو جدا څیز دی که نه اینې سره غوسه کېږي اودس ماتیږي دویم سوال یې کړی دی چې دا کټ شوي نوکان او ویښته دا ناپاکي نه دا د پښتنو مسله ده دا د پښتنو مسله ده مشهوره ده صرف داسې وایي دا نوکان او دا ویښته چې کټ کړی چې دغه کټ څیزونه چې کوم دي وایي داسې دي دا ناپاکه نه دي پاک په کتابونو کې مې دا خبره لیدلې ده چې نابالغه ماشوم هغه بیا اودس هم قرآن له لاس وروړی شي دې کې څه ګناه نشته هغه ماشوم دی د هغه ګناه نه کېږي البته داسې تربیت ولې نه دی پکار ښه نور سر ناروا نه دي کتابونو دا خبره بالکل درست لیکلې ده خو بیا غلط تربیت کېږي نو هغه باندې اول اودس کول پکار چې ونګې ماشوم دی د الله حق پې نشته نه الله جل شانو دونه مکلفه کړی نه دی چې هغه به قرآن رالي او ته په 2 منټه پس بیا اودس تربیت لپاره پکار دی چې هغه اودس زموږ په کور کې یو بوډا دی هغه وایي چې پارامې چر خوړل دا خو حلال نه دي هغه به چېرته هیپیټایټس سی بیماري تپوس ته وکړه چېرته زیړی به یې تېر کړي ځکه به پې بد لګي دا ښه عربیان چې کله خپل منځ کې میلاویږي نو یو بل ښکلوي دغه شانتې زمونږ ښځې خپل منځ کې میلاویږي نو هم یو بل ښکلوي داسې کول جایز دي که ناجایز دي جایز دي په شرط دی که څه فتنه او فساد ترې نه خورېږي ښه لفظ خدا ویل جایز دي که ناجایز دي جایز دي هیڅ نقصان پکې نشته بس ژبه ده په فارسی کې ورته خدا وایي مونږ ورته خدای وایو اپریدیان ورته خدای وایي ترجمې صاحب چېرته تقریر کوو ترجمې صاحب چې د الله جل شانو صفات بیانې خلکو ته حیران شي د قرآن مجید د ایتونه د څنګه داسې په ترتیب یاد کړي یو مضامین یې برابر کړي او هغې به یاد کړي او هغه شان د الله جل شانو بس هو الله الذي لا اله الله لا اله الا هو الحي القيوم بیا پکې اخره کې اشیر وایي جو لا کها ولا هو جز لا هو کل لا هو هغه شان شیر وایي چې دا اپریدیانو کې وایي چېرته دغه تقریر کوو طارق جمیل صاحب وایي چې د الله جل شانو د صفات یې څنګه ختم کړه که نه یو افریدی پاتې شو خدای پاک زنده باد خدای پاک زنده باد دا خپل ژبه د انګریزانو ته ګاډ وایي مونږ ته خدای وایو فارسي خوانانو ته خدا وایي صحیح ده اصل نوم د الله جل شانو الله دی دا ذاتي نوم دی نور صفتونه نومونه دي ښه نو خدا د دې 2 معنی دي خدا مالک ته وایي د رب په معنی کې دی په فارسی کې او خدا علامه اقبال رحمت الله علیه تشریح کړې ده چې خدا خود به خود آیا هوا چې په خپل راغلی دی چا نه دی پیدا کړی دا هغه تشریح کړی نو په دې کې څه قباحت نشته البته ټول نه بهترین نوم د الله هغه الله دی زړه ته سکون رسي په دې کې ښه د مرګ نه پس واقعي د جمعې په شپه باندې روحونه خپل کورونو ته راځي په احادیثو مبارکو کې داسې احادیث شته یا منګړک دي یا ضعیف دي ښه روحونه مونږ نه راځي کورونو ته ماشومان جمعات ته راوستل څنګه دي هغه ماشومان چې جمعات خیال ساتلی شي که نه ګندګي نه کوي او شور شغب نه کوي نو هغه ماشومان جمعات ته راوستی شي او که رزیلانې بیا نه دي راوستل پکار نبي علیه السلام فرمایل جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم د لیونونه او د ماشومانو نه خپل جمعات وساتئ دلته چې کوم لیوني کیني که نه او دا کوټي او دا مه کوئ ځکه دې ته پته نه لګي که نه خپې هم ګندوي کپړې هم ګندوي نو جومات هغه زه څه نه شم ویلی د هغې وجه دا ده دا غیر ضروري یخته دا د کم وخه پورې سړی ساتلی شي او نوم نه لاندې یخته دا د کم ځای پورې کټ کول پکاري ړومبۍ مسله چې یاره د 40 ورځو نه مخکې دا کټ کول پکاري اخوا بیا ناروا دي ناجایز دي او بهتره مستحبه طریقه دا چې هفته کې یو ځل چې کوم سیوایي یخته دي هغه کټ کول پکاري دویم د نوم نه ښکته ویښته دا څونه پورې تا ته ممکن وي او اسانه وي ته هغې پورې کټ کول پکاري ښه سیوا مزه هذا صواب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين